عثمان خان په کار دی چې شخ نسی عثمان خان په کار دی چې شخ نسی د عثمان خان واخو په کوټه مرکزی ښار کوټه کې کښیږدو او تر هغه پورې درنه ورکو که چیرې عثمان خان موږ شخ کوي معنا دا ده چې موږ ټول پښتون کام شخ کوي بس بیا کیسه ختمه سوه دومره غټ عظیمه دومره غټ لوی ترجمان چې داسې په ناروا طریقه یې را شهید کړي اوس که موږ دی واخو شخې کو او روایتي بیانونه ورکوو دغه حل یې نه دی عثمان خان به د عثمان خان بدل به ټول پښتون کام اوس اخلي بالکل به د ده جنازه وړو د مرکزي ښار کوټه کې بیږدو او تر هغه پورې به پرته وي دا زموږ تجویز دی و ټول کام ته خصوصا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته چې دا جنازه کښیږدي او تر هغه پورې پرته وي چې تر څو پورې د دې حل موږ ته نه وي راوتلی د ریاست لخوا ډېر غټ انسان شهید سو ډېر غټ لوړ اتل شهید سولو دا د ټول کام بې انتهایي که زه دا درته وم چې د ما سره دا تورې نسته دغه الفاظ ما سره نسته چې زه بیان کړم عثمان خان د ټول مظلوم ولس که هغه بلوڅ دی که هغه سندی دی که هغه سرایکی دی د ټولو نماینده و ترجمانو پښتون کام خو لاړی ته یتیم یې کوي پښتون کام نو موږ دا یوه بیا دا خواست کوو ټول کام ته بالخصوص پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته چې عثمان خان په کار دی چې شخ نشي که عثمان خان شخ سو دا ټول پښتون کام دی شخ کوي ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم मैं उर्दू में बात करना चाहूँगा मशर ने भी बात की है इस उस्मान लाला की शहादत के हवाले से ये पख्तून कौम का भी और तमाम मज़लूम और महकूम